بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. د امام ابو حنیفه رحمه الله د دینی جامعې قدرمندو ملګرو او د درس همشریکو انډیوالانو، د نوحمیر په پنځم درس یعنی تیر درس کې مو د جملې اقسام ویلي وو چې جمله په دوه قسمه ده، یوه خبریه ده بله انشائیه ده. بیا ما په جمله کې درې تقسیمات ویلي وو په اعتبار د مفهوم سره په څلور قسمه وه، دویم په اعتبار د ذات سره په څلور قسمه وه او دریم په اعتبار د صفاتو سره په لس قسمه وه. نن راځو د جملې خبری تعریف کوو. موږ ویلي وو جمله په اعتبار د مفهوم سره په دوه قسمه ده، یو خبریه ده یو انشائیه ده. نن د جملې خبریه تعریف کوو. جمله خبریه چاته وایي؟ صاحب د نوحمیر وایي بدان کې پوه شه. جمله خبریه آنست. جمله خبریه هغه ده کې قائلش را بصدق و کذب چې د هغې ویونکی په رښتیا او دروغو سره صفت توان کرد موصوف کیدلی شي. د دې عبارت نه مقصود طالب د مصنف رحمه الله د جملې په اعتبار د مفهوم سره اشاره کوي چې جمله په اعتبار د مفهوم سره په دوه قسمه وه. نو جمله خبریه چاته وایي؟ جمله خبریه هغه جملې ته وایي چې ویونکي ته یې څوک صادق یا کاذب ویلی شي، یعنی چې ویونکي ته یې رښتیا وایي او یا دروغ وایي. لکه زید عالم. اوس دا حقیقت دا دی چې زید عالم دی یا زید عالم نه دی. دا د جملې خبریه تعریف شو. جمله خبریه چاته وایي؟ صاحب د کتاب داسې تعریف کوي. جمله خبریه آنست که قائلش را بصدق و کذب صفت توا کرد. هغې جملې ته وایي چې ویونکي ته څوک صادق یا کاذب ویلی شي، یعنی چې ته رښتیا وایې او یا ته دروغ وایې. بیا صاحب د کتاب وایي و آبردون و است. جمله خبریه په دوه قسمه ده. جمله خبریه په دوه قسمه ده. صاحب د کتاب وی اول آن که جوز اولش اسم باشد. اول هغه د چې جوز اول یې اسم وي و آرا جمله اسمیه گویند او هغې ته جمله اسمیه ویلی کیږي. چون زید عالم لکه زید عالم یعنی زید دانا است، یعنی زید پوه دی. نو د دې عبارت نه غرض د مصنف د جملې د اول قسم چې جمله اسمیه ده د هغې تعریف کوي. جمله اسمیه چاته وایي؟ جمله اسمیه هغې ته وایي چې جزء اولی اسم وي. چې جزء اولی اسم وي
دا تعریف صاحب د کتاب کړی. بل تعریف یې دا ده جمله اسمیه هغه جملې ته وایي چې د دوو مقصودی اجزاو څخه لومړی مستقل جز اسم وي، بیا دغه اسم حقیقتا وي او که حکما وي. نو تعریف یې څنګه شو؟ جمله اسمیه هغه جملې ته وایي چې د دوو مقصودی اجزاو څخه لومړی مستقل جز اسم وي، بیا دغه اسم حقیقتا وي او که حکما وي. حقیقتا لکه زید قائم، زید مبتدا قائم یې خبر. یا حکما اسم وي لکه وان تصوموا خیر لکم، الله قرآن کې وایي. دلته دا تصومو فعل مضارع په تاویل د مصدر سره مبتدا ده، ځکه اني مصدریه خپل مدخول په تاویل د مصدر سره اړوي. نو اصل عبارت داسې دی صیامکم خیر لکم. نو صیامکم مضاف و مضاف الیه مبتدا، خیر اسم تفضیل ضمیر په دې کې مستتر دا غی فاعل، لکم مفعول. نو اسم تفضیل سره د فاعل او مفعول نه دا خبر شو د پاره د چا د صیامکم مضاف مضاف الیه د مبتدا د پاره. نو مبتدا او خبر جمله اسمیه شولا. بیا صاحب د کتاب وی جزء اولش مسند الیه است و آرا مبتدا گوین. جزء اول به د جمله اسمیه مسند الیه وی او هغه ته مبتدا وی، و جزء دویم مسند است او جزء دوهم یې مسند دی، و آرا خبر گوین او هغه ته خبر وی. غرض د مصنف د دې عبارت نه څه ده؟ د جملې اسمیه اسماء او نومونه ذکر کوي. د جملې اسمیه د اول جز یو خاص نوم ده. د جملې اسمیه د اول جز یو خاص نوم ده چې هغه عبارت کې صاحب د کتاب وي چې جز اولش مسند الیه است. نو خاص نوم و آرا مبتدا گویند او دې ته مبتدا وي. نو د جملې اسمیه د اول جز یو خاص نوم ده چې هغه ته څه وي؟ مبتدا وي. او څلور عام نومونه دي. اول مسند الیه، دویم محکوم علیه، دریم مخبر عنه، څلورم موضوع. دا څلور عام نومونه دي او یو خاص نوم دی دا اول جز چې هغه ته مبتدا وي. او دویم جز د جملې اسمیه چې هغه مسند دی هغه ته خبر وای. د هغه هم پنځه نومونه دي: مسند، محکوم به، مخبر به، محمول، حکم. نو طالب موږ او تاسو اول قسم کې وی چې په اعتبار د مفهوم سره جمله په دوه قسمه ده: خبریه انشائیه. بیا جمله خبریه په دوه قسمه ده: اسمیه او فعلیه. نو اسمیه تعریف مو کو او د اسمیه د پاره چې کم شرایط او غوم ذکر کړه چې د دې اول جز به اسم وي، دې ته جمله اسمیه وای. بیا به جز اول به مسند الیه وي، هغه ته مبتدا وای. او جز دویم به مسند وي، هغه ته خبر وای. بیا مو د جمله اسمیه د اول جز یو خاص نوم ذکر ک چې هغه ته مبتدا وای. او څلور مو عام نومونه ذکر ک: مسند الیه، محکوم علیه، مخبر عنه او موضوع. بیا دویم جز چې هغه ته هغه به مسند وي، هغه ته خبر وای. دا هغه مو پنځه نومونه ذکر کړه: مسند، محکوم به، مخبر به، محمول او حکم. راتلونکی درس به زموږ او تاسو ان شاء الله په دې باندې وي چې د جملې اسمیه د پیژندلو علامات نښې دا څه دي.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.